جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه، د چای څښلو وخت دی. د پېښور تر پروني خونړي برید وروسته د پاکستان حالات یو څه بدل ښکاري. پاکستانی لوري پراخ منفي تبلیغات شروع کړي دي او دوی داسې انګیري چې ګواکې بریدګر له افغانستان څخه راغلی وو. دلته یو څو ټکي واضح کول پکار دي. په پاکستان کې له تیرو 45 کلونو راوروسته د افغانستان تذکیرې د هویت تذکیرې جوړېدلې. د دې شاهدان په خپل پاکستانی چارواکي هم دي او دا د دوی پاکستان د استخباراتي چارواکو لخوا په کتابونو کې هم لیکل شوي دي. دوی کسان پاکستانی کسان افغانستان ته د جنگ جګړو دپاره استول. اوس هغه کس چې د افغانیت هویت ورکړی دی یا هغه په خپله چې اکثره وخت وسلوالې ډلې په وسلوالو پیښو کې ښکېل کسان د نورو هیوادونو هویتونه ترلاسه کوي، هغوی دا هویت ترلاسه کړی دی، دوی هغه پر افغانستان باندې تاوانوي. اوس دا خو ښه که د یو لږ وخت لپاره فرض کوي دا ومنو چې دا بریدګر له افغانستان راغلی دی، دا دومره لار په دومره لویه سیکیورټي کې دا بریدګر څنګه راتیر شول؟ دا هغه سیکیورټي لیکیج یا کمزوري په کم ځای کې موجوده وله؟ ولې پاکستانی استخبارات ونه توانېدل چې د دې شي مخنیوی وکړي؟ نو دا یوه ډېره لویه پوښتنه ده چې د پاکستانی چارواکو په وړاندې را پیدا شوې ده. اما پاکستانی چارواکي په عوض د دې چې دې پوښتنې ته جواب ووایي یا په عوض د دې چې هغه خپل لیکیج بند کړي چې په کوم ځای کې دوی مشکلات زیږوي، دوی پر یوه بله لار باندې روان دي. لا هم پاکستانی چارواکي په افغانستان کې له مداخلې څخه لاس نه اخلي او وایي چې په افغانستان کې دی رژیم یا نظام چینج سي. دوی د رژیم ټکی د طالبانو د نظام لپاره کاروي. دا د رژیم چینج دوی د درو اهدافو دپاره کاروي. یو هدف دا دی چې دوی پارونه کوي چې طالب چارواکي وپاریږي او د دوی خلاف خولې راخلاصي کړي او وغږیږي یا خلک په پاکستان کې جګړې ته وهڅوي. یو هدف یې دا دی. دوم هدف یې دا دی چې دوی هڅه کوي چې افغانانو ته یا هغه پاکستانی پلوه افغانانو ته دا وروښيي چې ګواکې موږ یعنی پاکستان په دې پسې دی چې د طالبانو نظام ړنګ کې راسي راسره ودرېږي. دا یې دوهم هدف دی. دریم هدف دا دی چې دوی غواړي نړیوالې ټولنې ته دا وروښيي چې ګواکې د طالبانو نظام ډېر ستونزمن او داسې یو نظام دی چې د نورو په وطنونو کې بریدونو ته لاره هواروي. نو پکار دا ده چې دا ړنګ سي. دا د دوی دریم هدف دی. څلورم هدف د دوی دا دی چې سیمه ییز هیوادونه په دې قانع کول غواړي چې ګواکې طالبان چې موږ ته ژمن پاته نه شول یا له موږ سره د دوی اړیکې جوړې نه شولې یا د دوی په وینا زموږ په وطن کې بریدونو ته لارې هواروي. نو دا کېدلی شي چې د افغانستان راڅرخېدلو نورو هیوادونو ته هم خطر پیښ کړي. دا د پاکستان د وروستیو تبلیغاتو اهداف دي. ما پاکستانی رسنۍ تېره ورځ وڅارلې، برای ماښام مې وڅارلې. پاکستانی رسنۍ په یوه خوله باندې لګیا دي او دغه یو ټکي ته ملا تړلې ده چې د دې ټکي جواب ورکول پکار دي. دغو 4-5 ټکو ته 4-5 جواب لازمي دي. یو دا چې د طالبانو چارواکي د طالبانو مشران پکار دي چې په خپلو بیاناتو او په خپلو خبرو کې له زغم نه کار واخلي او پاکستان ته ثبوت په لاس ورنه کړي. پاکستانی رسنۍ د پاکستانی رسنیو مخکش خبریالان، زه نه غواړم چې نوم یې واخلم، مخکش خبریالان لګیا دي. هغوی دا وایي چې د افغان طالبان په پاکستان کې بریدونو ته یا ځانمرګو بریدونو ته خلک هڅوي او د دوی کوشش دا روان دی چې په پاکستان کې جګړه زور واخلي. ما خو تر اوسه پورې داسې کم بیان نه دی لیدلی د طالب چارواکو چې هغه دې دا کار کړی وي یا دې کار ته ترجیح ورکړی وي یا دا کار دوی علني کړی وي. که یې پټ کړی وي نو دا بیا د علني ویلو خبره دوی څنګه کوي چې دوی وایي چې طالبان په علني ډول باندې دا کار کوي. نو دا د پاکستان یو تور دی چې درواغېږي یا درواغ ثابتېږي. خو بیا دا یادونه کوم که کېدلی شي دا زما غږ دې تر یوه ځایه پورې ورورسوئ چې د طالب مشران دي، طالب تر مشرانو یې ورورسوئ، د دوی تر پالیسي میکرزو پورې ورورسوئ چې د خپلو د ځانمرګو بریدونو په تړاو باندې له خپلو بیانونو څخه
سره احتیاط وکړي. دا یو اړخ دی. دومه خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده پورې بیرول کوي یا د نظام یا د رژیم د چینج خبره کوي پاکستانی چارواکي. دا خبره که ممکنه وي تر پاکستانی چارواکو ورسوي. طالبان په حکومت کې دومره خطرناک نه دي لکه څنګه چې د حکومت د باندې خطرناک دي. که د طالب حکومت ړنګ سو دا یوه خبره، دا ډیره تاریخي خبره ده، در سره ویې ساتئ، له نورو خلکو سره یې شریکه کوي. دا یاد وساتئ که د طالبانو حکومت چا ورړنګ کوي دا سیمه به اور واخلي. ما پخوا هم ویلي وو، نن بیا دا یادونه کوم، طالبان د باروتو کوټه ده او د باروتو د کوټې سره د پاکستان حکومت، د پاکستان پوځ، د پاکستان استخبارات، د پاکستان رسنۍ لوبې کوي. افغانستان خو به سوځي ورسره چې سوځي به، خو د دې معنا دا نه ده افغانستان په سوځلو عادت دی. د افغانستان اډونه چې دي دا ډیر پاخه دي. پاخه اډونه په اساني نه سوځل کیږي، اما د پاکستان اډونه ډیر خام دي. پاکستان کېدای شي که دا شخړه پیښه شي یا دوی د دې حکومت د ړنګولو کوشش وکړي یا دا هڅه نور هم ګړندۍ کړي، دا په دې ورته تمامه شي چې د دوی د هیواد د ماتېدو په قیمت ورته تمامه شي. نو زموږ خو ګاونډی دی، څه بیا هغه خبره کوم، زموږ دومره ډیره بده هم نه پر پیرزو کېږي. او بل ډیر په رښتیا هم ډیر لوی نفوس دی. دا نفوس نه ارامه کېدل نه دي پکار. پکار دا دي چې د اروپایي هیوادونه د پاکستان و دغې مضرې کړنې ته پام وکړي. که څوک په اروپایي هیوادونو کې یاستئ افغانانو، هغوی هم پاکستان په دې وپوهوي، یا خپلو هیوادونو پارلمانونو ته ولیکئ یا د پارلمان غړو ته ولیکئ یا سیاسیونو ته ووایستئ چې پارلمان پاکستان یو ډیره خطرناکه لوبه پیل کړې ده. که دا طالبانو ته، دا طالبان لا دا ځل له واکه ووتل، طالب هغه د پخوا طالب نه دی، واک یې زیات شوی دی، ځواک یې زیات شوی دی. ګورئ طالبان ډیر لږ ول چې د امریکا متحده ایالاتو برید ور باندې وکړي، یرغل پر افغانستان وکړي، پیښې وسوې، جګړه وسوله، د ډیموکراسۍ لسیزه راله په افغانستان کې 20 کاله طالب په ډیر نه څه امکاناتو وجنګېدی. دا سمه ده چې طالب د پناه ځای په پاکستان کې لاره، لیکن اوس طالب د پناه ډیر بیلابیل ځایونه پیدا کړي دي. طالب اوس دومره ډیر شوی دی چې هر یو طالب اوس په سلو کې ضرب شوی دی. د طالب پیسې اوس دومره ډیرې شوي دي چې هغه اوس کالدارو ته ضرورت نه لري. طالب اوس ډیرې پراخې اړیکې جوړې کړي دي په نړۍ کې، د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي دي. طالب اوس شاو تکیا و روسیې ته کړې ده، و چین ته یې کړې ده، و هند ته یې کړې ده، د اماراتو سره یې ښه اړیکې دي، د ترکیې سره یې ښې اړیکې دي، د ایران سره یې ښه اړیکې دي. او پاکستانیان په دې وپوهوئ چې تاسو بې له هغه په سیمه کې دوست نه لرئ. ستاسو سره ایران وران دی، ستاسو سره هند وران دی، ستاسو سره دا د اوس افغانستان وران سو. په تاسو باندې چین اوس هغه باور نه کوي چې پخوا یې در باندې کاوه، ځکه تاسو امریکا ته ډیر نږدې سواستئ. په تاسو باندې روسیه اوس هغه باور نه کوي چې پخوا یې در باندې کاوه، ځکه تاسو امریکا ته ډیر نږدې سواستئ. تاسو د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې که څه هغه هیوادونه تر ډیره بریده پورې بې اثر او بې ازاره هیوادونه دي، خو دومره ریښې نه لري. البته په پیسو اخیستې لابیګرز چې تاسو په بهر کې یا د ولسمشر ټرمپ سره مخامخ کړاست یا بل ځای ستاسو پوځیان مخامخ کړل، دا په دې معنا باندې نه ده چې د امریکا د پاکستان خواخوږي ده. پر دې باندې به په تفصیل باندې وغږیږو چې په امریکا کې پالیسي څوک جوړوي او څنګه یې جوړي. په امریکا کې 3-4 پالیسي میکرز دي چې د 3-4 ټایمونو دپاره پالیسي جوړي. د ولسمشرانو پالیسي ډېرې لنډې وي، د ډېر لږ وخت دپاره وي. بیا د داسې ولسمشر لکه ډونالډ ټرمپ. نو ښه خبره به دا وي چې پر پاکستان باندې فشار راوړل سي، خلک پاکستان په دې مجبوره کړي چې له دا ډول کړنو او له دا ډول جګړو څخه لاس واخلي او دا د رژیم د چینج ټکی له خولې څخه وغورځوي. دا لا نور دا فاصله زیاتوي او دا پکار ده چې ترکیه هم دا کار وکړي او پاکستان ته وایي چې دا کوم الفاظ چې تاسو کاروئ دا په یو آزاد، خپلواک، خودمختاره هیواد کې ښکاره لاسوهنه ده. اوس له یوې خوا څخه پاکستان وایي چې په افغانستان کې د رژیم چینج سي، نظام دی بدل سي، له بلې خوا څخه وایي چې ولې طالبان د دوی خلاف خبره کوي. موږ افغانان تر دې کچې پورې هم ښه خلک یو چې پر دې ټولو شانو سربیره وایو چې نه، د افغانستان چارواکي دي لا هم له خبرو څخه په
سره احتیاط وکړي. دا ټکی موږ ځکه وایو چې موږ نه غواړو چې پر اروپا باندې د پاکستان د دې پراخو مهاجرو سیل ورمات کو، نړۍ په کړکېچ کې واچو. افغانان خودي په کړکېچ کې، افغانان په کور د ننه له طالب سره په کړکېچ کې. دا زموږ د طالب خپل مشکل دی، موږ سره حلو او سره حلولای شو. اما کچيري پاکستان ځان داخلوي اوس خلا تر یو اندازې پورې 1.5 داسې افغان ستا چې شکونه ور پیدا شوي. خو کچیرته په ژوره توګه باندې وکتل سي فدرال غوندي یو کس هم د طالبانو په سره ودرېدی د پاکستان خلاف. یعنی تاسو هغه فدرال چې د افغانستان پر وجود باندې بیانونه راتلل، هغه فدرال چې په افغانستان کې فدرالي نظام غوښتي، یعنی کوریا آباد دغه یو سخت دریزه سړی جنرال خوشحال هغه هم رالی د پوځ په پوځ کې ډیر لوی سړی و، هغه هم رالی و. یعنی لسګونو سلګونه د جمهوریت د تیر جمهوریت چارواکي او په سلګونو زره افغانان او دغسې بېوسه افغانان لکه موږ یو، دا خو په میلیونونو له طالبانو سره ودرېدل. نو هدف دا دی چې د افغانستان سره هر څوک درېږي. زموږ دا حکومت ښه دی که بد دی، خو پاکستان باید دغه الفاظ نور له خولې وغورځوي. راسئ افغانان سو او پاکستان ته دا په ګډه په زغرده په ټولو وایي چې دا د رژیم چینج موږ پتا نه غواړو. که په افغانستان کې نظام بدلیږي په افغاني طریقو باندې بدلوو، که په افغانستان کې نظام بدلیږي موږ په جنگ نه بدلوو. او که بیا ته د جنگ اشتیا لري نو بیا د ځان مرګ مه ویرېږه، بیا چغې و بغارې مه وهه، بیا دا حال مه جوړوه چې دا اوس دې جوړ کړی دی. رسنۍ دې چغې وایي، سیاسیون دې چغې وایي، خبریالان دې چغې وایي. یعنی د داسې خبریال ویډیو مې وکتله چې کله مې دا تمه نه درلودل چې دا خبریال به هم دغسې ژړا او دغسې فریاد ته مجبوره کېږي. نو ټي ټي پي په پاکستان کې عملیات کې یوازې ټي ټي پي نه ده، په لسګونو وسلوالې ډلې په پاکستان کې په عملیاتو باندې بوختې دي. په کار دا ده چې پاکستان خپله ستونزه په خپله حل کړي او دا حل کولای شي. دا په پالیسیو باندې حل کېږي، ستونزې په جګړو نه حل کېږي. ستونزې په زه نن دا ویډیو ځکه ډیره سیریس او ډیره ارامه ویډیو کوم چې مخکې مې له یو چا سره خبره کوله، ورته ومې ویل مال دا خلک یو قدم رامخته کیږي او موږ بیا هم خپلو خلکو ته وایو چې ودرېږي مه ورمخته کیږي. ګورئ د طالب سره د افرادي قوت، دا ما بیا ویلي دي، نن یې بیا وایم، د طالب سره د افرادي قوت کمی نسته. او له نیکه مرغه یا له بده مرغه چې کله طالب ته د امیر لخوا حکم وسو، دا حکم بیا هغوی پر مځکه نه غورځوي، بیا د طالب له واړه تر زاړه پورې درېږي. دا د ودرېدل د پاکستان هغه خواخوږي طالب چارواکي چې موږ یې پیژنو، نومان بینا خو کوریا آباد ډېر په زغرده ودرېدل و پاکستان ته جواب ورکوي. هغه چارواکي چې طالبان پاکستان حساب پر کاوه، صاحب هغه چارواکي ستا به وماته ویل چې دا موږ ټاکلی دی. ځینې خلک دا یو ځینې خاص خلک زه مخاطبوم، ځینو به موږ ته ویل چې دا پلانکی طالب چارواکي پاکستان ټاکلی، یعنی دوی به ویل چې موږ ټاکلی دي. اوس هغه چارواکي مو دوی ته داسې ودرېدل سترګې په سترګو کې ور واچولې چې ځان ته شور نشي ورکولی. نو زه بیا دا یادونه کوم پر پاکستان باندې دا فشار باید راوړل سي چې پاکستان له دې خپله لیونتوبه راکوز سي. که نه راکوزېږي سبا به بیا دا نه وایي چې ولې افغانان دا ورسره وکړل. تر اوسه پورې خو د یو خبریال په صفت باندې زما دا عقیده ده چې طالبانو تر اوسه چاته دا نه دي ویلي چې ورسې په پاکستان کې بریدونه وکړي. زه دا معلومات تر اوسه پورې قطعا نه لرم چې طالب دی په افغانستان کې، حالانکه زه په طالبانو کې ډېر زیات سورسونه لرم، ډېرې زیاتې سرچینې لرم. طالبانو تر اوسه پورې چاته نه دي ویلي چې ورسې په پاکستان کې بریدونه وکړي. خو وویریږي پاکستانیانو له هغې ورځې څخه چې طالبان ورته ووایي چې ورسې بریدونه وکړي. وویریږي له هغې ورځې څخه چې د طالبانو مشر دا ووایي چې په پاکستان سره نور هر څه روا دي. ډېر تفصیل ته نه ځم، دا به بیا یوه ډېره بده ورځ وي. زه بیا وایم پاکستانیانو تاسې د باروتو له کوټې سره لوبه کوئ او د باروتو دا کوټې که یو وارې اور واخیستی نه یوازې تاسو خو به سوځئ. دا 100% کنفرمه ده. دا نننۍ ویډیو یاد در سره وساتئ، بیا به پر غږېږو که چیرې خدای ناخواسته داسې پیښه وسوله چې پاکستان له دې خپلو کړنو لاس وانخیستی او د باروتو دې کوټې ته یې ورلګیت ورنږدې کړ. اما دا به یوه
داسې لمبه وي چې ډېر نور هیوادونه به هم سوځي. نو د یوه داسې افغانستان په هیله چې پر خپلو پښو ولاړ وي او دښمن ته سترګې په سترګو کې ورچولی شي او د دښمن چغې او بغارې رایستلی شي. داسې افغانستان چې اقتصادي طور پر خپلو پښو ولاړ وي. داسې افغانستان چې ملي ګټې وساتلی شي. ژوند تر بلې لنډې ویډیو دا ویډیو هم در سره شریکه کړي. کوم دا چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب ورته که څه ورته هغه هم پر ووایل ته بټنه ده زما نه ده زده چې په ویډیو کې درته واچوم. نو خدای مو شاد آباد او بریالي لره. د یو پیاوړي افغانستان په هیله هر چیرې سیاست روغ جوړ خوشحاله او ژوندي اوسئ. میرویس افغان مو پر الله سپاري. بریالي اوسئ.